محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی. سړی یو لېږل چې یو غلام راته والی، چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یا باتۍ وتې وي، اشلېدلې غوندې چیرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنجې پاتې واغستو را یې وست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې داغه خوی خصلت وکته نو په مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته بوځئ، ویلم به وی او شاهي لباس ور واغوندوئ. شاهي لباس یې ور واغوستو او محمود غزنوي راوستو، ځان سره په تخت کېنو. هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې. سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پہ شکایتوں کو دے نورو کوسا ڈبو، شکایتیں پہ اوکو چے دے ایاز ټول لالو جواهرات پټکړي دي د بادشاہ په دې بکس کې او تاله ورته لګولې. بادشاہ ورته ایاز ادا دي څکړي وی دې دا کنجي په خپل لاس والا او دا بکس پرانیست. بادشاہ کنجي واغسته چې بکس پرانیستو، ا زړه ټوپه زوړ پرتګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولی؟ وی جی زار سحر دې تا ګورم چې ایاز یې ورځ داسې و چې تا دا لباس اغوسته، نن د شاهي لباس اغوسته او بادشاہ سره په تخت ناشته، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناشته چرته غرور را کې را نه ولي. خلق دغه اوس وای نه څه دغه ده. خیر خبره دا وا چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته چې بادشاہان بس تاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته وی چې دلته یو مولا دی، یو مولا دی او ډېر لوی مریدانی دی، او بادشاہ ورته الور شي راولي. دا مولا نومو مولانا ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاہ دی غواړي، هغه ورته ځ خپل کار کوه، زما بادشاہانو سره څه کار، ځه. بیا جواب ورغی چې بادشاہ دی غواړي. ویل زه نه ځم. بادشاہ ورته ولیکل چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاہ اطاعت کوئ، ته څنګه ناراضه زما په حکم. ابو الحسن خرقانی ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده ته په پوهیږي نه، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې دریمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګانم لاوزګار نه مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو دریمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکم؟ دا خط بادشاہ ته ورولې چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاہ جواب وکړي مونږ پسې چې مولا صاحب وزیر اعلی صاحب دی غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم، وزیر اعلی صاحب غوښته یا وزیر اوقاف صاحب غوښته. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډېری دی، دا د سود د زکات پیسې دي، ورسره نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابو الحسن به زه کوم ځای نه پیدا کوم او محمود غزنوی با کم زینا پیدا کن. وی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا
न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां। नागा महमूद गजनवी पाते शवे न दायास पर जुल्फो के आगा कोगवाले, न पा इश्क के आगा गर्मी पाते शवे दा, और न पा हुस्न की आगा नाज और नजाकत पाती चूक दी। गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए, लल्लू बठेरे रह गए। खमड़शू कदू करेला और ललवान हो दगा जमुंग मशरान दी और दा जमुंग कशरान दा पाती मुंग दगो तपाती। महमूद गजनवी पखपल आवारा गए अबुल हसन खरकानी था च वर्णन हुआ तो न अबुल हसन खरकानी था इतलाओ शो च बादशाह आ गए अगवे राजी दी दे पे जुंगड़ा के नास तो ला से वाला पर नास्ते वर को और तपान से बादशाह था से चलो शो पान से उस चिस्ता सुकलो मलो था वजीर साहब राजी जैसे पे कतार वर्तम गुलू न लास की नहीं हुई अल्लाह ला प्रिदो तच गवर्नल जी जमुंगा प्रिदो तच गवर्नल राजी अल्लाह पे कतार गुलू न लास की नहीं हुई कोला पटके वाला जोड़ करे खलोय दे आर कलारा वाला कुर्बान देश अबुल हसन खरकानी लास वर को वर्तपा न से दो संगर आगले वर्ते वेल पर सोमनाथ बांधे हमले कोलो तरागले द हिंदुआनो पदे लोया बुतखाना बांधे अबुल हसन खरकानी वर सरा खबर अतरे ओकड़े हाँ हाँ यो खलका खपल वर्कड़ा वे च पकम औरस पर सोमनाथ हमला के दा खलका वागुंदा और द्वारा का तनफलो का अल्लाह बदे कामयाब की च महमूद गजनवी तलो न अबुल हसन खरकानी वर तपासे और उस खतई है नो महमूद गजनवी दलास नऊनी वो सैब च जरालमा नो मिलमाओम तरा तपान से दे और चोजम नरा तपासे दे दी कि सराज दे वेल च तराले ज़का दर तपान से दम चिस्ता पर सर के द बादशाह नशावा नो दामे दर तसाबितोल गुख्त च पदेजम का दस खलक मुसीगी च द महमूद गजनवी बादशाही पे यो कुंज कम ना दी वेल नो उस वाले पासे दे च जम वेलो ज़का पासे दम च जमा पर तकरीरा टोला नशस्ता द सर न हुआ था और मां गुंदे मलंग शवे नो द मलंगानो कदर पकार दे नो ज़का दर तपासे जमा जीजानो कम खलको च खुदाए तजान स्पारले और असराय बंदा नहीं असराय खुदाए वी पर खुदाए कसम द खुदाए बंदगान बता पसी मंडे वही नन खुमुंग बंदगानो पस और दसी बंदगानो पसी मंडे वाउ चिप शिकल तय उगोरे उल्टाए बदर्श उल्टाए लेकिन दौलत और द दुनिया मनसब वर सरई मुंगलास पनामा वर्ता वालाड़ी असरम दे करे ता असरा खुदा का तो गोरा चार सता पसी मंडे वही के न वही न जमा जीजानो खुदा असरा कई बंदा मा असरा काउंसलर जमुंगा असरा दा द चुवाड़ियानो जमादारान नहीं दिया काउंसलरान एमपीए साहब जमुंगा असरा दे एमपीए सही जमुंग दे असेंबली एमपीए गानो गोरा दी तवा ची यो कालू ज पदे असेंबली के तासो नास्ती आई पदे यो काल के दे असेंबली ने चरतम द सड़ी तो फैसला रहा हुआ था वहां मुरेदा खुदाम ख्वार का चे ख्वार से वहां मुरेदा चरता नन दागा खल को बयान दे चे द चा पलास की हुकूमत थे आगा वही यो सो का सो नौकरोलो बांधे कार न कीगी कौम ला रोजगार हो गो रही उमदा खल को बयान दे च चा पलास के इख्तिदार दे और द चा पलास की हुकूमत
خلق هغه ولټوي، هغه خلق وګورئ. فی الحال په دې ځمکه داسې خلق شته چې روټۍ والا لاس کې ورکې او به غورځي. ولی جی ویل به په دې روټۍ نه د حرامو بوی راځي. نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ مولا دی او که پیر دی او که میا دی او که سید دی او که امی دی او که حکومت ټول حرام خواره دی که نه دی؟ ټول خبر ته پته چې دا شی ما د پاره حرام دی، ناروا دی، کوي پردی ځمکې مونږ نیسو، پردی اوبه مونږ لرو، پردی فصلونه مونږ ریبو. خبر ورته پته. نو عزیزانو خبره دا ده چې دا ارس به درته ښکاره شي، خو چې د یو ګز مکې لاندې لاړ شي بیا به داسې داسې کېږي. یا الله کم خوا وتښت. الله به وایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تښتېدی چېرته شي؟ کم خوا به تښتې؟ نو الله دې وکړي چې مونږ کې پویه راشي، سمجھ راشي، خو بدو پیجنو، الله په صحیح مانو کې او پیجنو، په صحیح مانو کې، او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته. د کافرو تابعداري کوي لوبې در کې کوي لګیا. په خوا د انګريزانو تابعدار وای او اوس د امریکای تابعدار یې. خدای دې پاکستان د لوګي مړ کی، خو امریکا دې خدای تباہ کی. د لوګي مړش امریکا دې خدای تباہ کی. اوس عراق باندې اړه صبر نشو، اوس لیبیا ته وزري وای. اوس د لیبیا لګلا شپ کېدا او نرغوندې سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حالو ګوره، وای بچ ماما مونږ چرته خپه کولیش. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی که، او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وی او چې غواړي نه، دا سیده کنه ټول دغه پر رحم و کرم ده. خدای خوار نه کا لږ عقل ځان کې راولئ. په دې خپای ما چې نه د عقل ستنې راووتې او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو چرته. په دې قوم کې به عقل څوک ورمنډي؟ پلار به څوک پویي، زوی به څوک پویي، مور به څوک پویي، لور به څوک پویي. چې مور راټینګې لوري منډي وای، چې لوري راټینګې موري مټیزيږي، چې پلار راټینګې زوی حرامي منډي وای، چې زوی راټینګې پلار زن طلاقي منډي وای. سرانی چې بڅوک نه د بوډای کټته وي چې زه لنګ ټینګوم بازوي زی لنګ راکاږي بازوي وزي چې بازوي ټکوي لنګ شګي کی. د ملک نه صدا سي شي جوړ او دا ستاسو د لاس. لکه هغه ورځ مې بټخېله کې وي، ما وی هغه زلزلو له چې کمال راغړې درې ک وی چې نه پیسې هم نه درا کړی، معلوم بارا کم شه. اوس به بیا ګورئ مغه خلق براولې پزان چې کم د بار ملکونو امداد درنواله او مغه سیوش. نو خدای چې سکه در سره ډیر خې کوي ماما مونږ ته په خپه کېدنه دی پکا. بل په خوا به چې مړی ته چرته ودرېدم ربه مې خپه کېدو چې یاره اوس چې ورته ودرېدم به خو شو چې مړ شوې، چې زر پناه شوې، چې د ازمکه در نه پاکه شو، چې سمره مري. هغه ورځ یو دراس خبره درته وکم. یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نه ونیو، مې بجلیګر مولا خبره واوره. ما د ایمان پرانا او کته چې دینه پس سمره خلق مړ کیږي، دا د سپی په مرګ مړي. لاس نه ونیوم خبره وکړه چې رانه تیر شو چې رسته مې کته سنو. نو مونږ د سپی په مرګ مرو، د سپی د مونږ مرګ د سپی مرګ. نه ښکاره خبرې دي.
کله یو چې تاسو کې ډیر نیک دی راځي چې یو قبر اوس پړو چې درته په کې لړمان نه خو د سړی ځامن بره راځي